د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده، فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دنیا د مؤمن د پاره قید خانه او بندي خانه، جیل دی، د کافر د پاره جنت دی. د دې حدیث روایت مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، محدثین فرمایي چې د دې حدیث مطلب دا دی لکه څنګه چې سړی په بندي خانه کې نو هغه پابندي سره وخت تېروي، په خپل اختیار سره د بندي خانې نه راوتی نشي. ټول معاملات، ټول کارونه یا د بل چا په حکم وي، د بل چا د حکم لاندې ژوند تېروي. یعنې کوم حکومت چې دی بندي کړي د هغه د مرضۍ، د هغه د رضامندۍ په نه بغیر په خپل اختیار هلته ژوند تېروی نه شي. یعنې ټول کړه وړه دي، هر څه کارونه به ستا په پابندۍ سره وي. قیدخانه کې به پابند دي، په خپل اختیار وخت نشي تېرولی. دقه رنګې د مؤمن دپاره دنیا ده. دنیا کې به مؤمن سړی پابندۍ سره وخت تېروي، قانون سره به وخت تېروي. الله او د الله د رسول د خانه چې کوم قانون راغلی د هغې پابند به وي، هغسې به ژوند به تېروي. او پاتې شو جنت چې دی، نو جنت کې بیا پابندي نشته، هلته ازادي ده. هلته به ته په خپل اختیار ژوند تېروي، خپل اختیار کې به چې څه غواړې کولی شي، هلته ته آزاد یې. نو مسلمان که خپل ګریوان کې سر ښکته کړي چې وګوري چې یاره زه په دې دنیا کې وخت تېرومه، څنګه وخت تېرومه. که داسې وخت تېروي لکه بندیخانه کې چې وخت تېروي، نو دا د ده ایمان کامل دی. او که داسې وخت تېروي چې هغه ازادي غواړي، بلکل داسې آزاد وخت تېروي لکه جنت کې چې غواړي، نو دا په دنیا کې داسې وخت تېرول چې ازادي غواړي او خواهش پرستي کوي، څه چې زړه غواړي هغه کوي، نو دا بیا کامل مؤمن نه دی. کامل مؤمن هغه دی چې په دنیا کې داسې وخت تېروي لکه جیل بندیخانه کې چې وخت تېروي، پابندۍ سره وخت تېروي. نو ته په دنیا کې چې وخت تېروي، ته به د الله او د الله د پیغمبر د احکاماتو موافق ژوند تېروي، پابندۍ سره به ژوند تېروي. ازادي به نه غواړې. دا به نه وایي چې زما خپل بنده دی، خپل بدن مې دی، خپل جسد مې دی او زه به په خپل مرضۍ سره په هغې چې څه کول غواړم هغه به کومه. نه، ته په دنیا کې چې اوسېږي، دا دنیا ستا دپاره بندیخانه ده. ته به داسې دنیا کې وخت تېروي لکه بندیخانه کې سړی وخت تېروي. ټول کارونه ستا په پابندۍ سره وي، په قیدخانې سره وي، په پابندۍ سره وي. دنیا کې به داسې وخت تېروي. څنګه کم کار چې تا ته الله ښودلی چې دا حلال دی هغه کوه، چې کوم حرام دی هغې نه به ځان ساتي. که کاروبار کې هر څه کوي، ته به د الله او د رسولو د قانون مطابق ژوند تېروي، نو ته هله مؤمن وي. او که ته دنیا کې ازادي غواړي، آزاد ژوند تېروي، نو ته بیا مؤمن نه وي، ته کامل مؤمن نه وي. ته بیا په خپل ایمان باندې نظر وکړه، استغفار ووایه، توبه وباسه او خپل ژوند په پابندۍ سره په دنیا کې تېر کړه. یعنې د الله د قانون مطابق یې تېر کړه. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.